راشد خان هغه موټر چې $40,000 قیمت لري ولې د استرالیا خلکو ته ډالۍ کړ او په ټولنیزو رسنیو کې ولې ورته خلک غوسه دي. ټول معلومات مو درته په همدې ویډیو کې راټول کړي دي. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به درنو کتونکو تاسو ګورئ دا وختیاران پلس یوټیوب چینل. که چیرې تاسو د سپورت او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ آل راونډر راشد خان ارمان د استرالیا هیواد د قربانیانو لپاره خپل قیمتي موټر د خرڅلاو بازار ته وړاندې کړ. دا چې د استرالیا هیواد پوره شتمن هیواد دی، څه موده مخکې پکې شدید اور سخت مالی او ځاني زیانونه اړولي وو. د کرکټ د نړۍ پخواني ستوري د هیواد لپاره یو خیریه سلی هم ترسره کوي چې پکې د نړۍ غټ غټ نمونه لکه شین وارن، برین لارا، ریکی پونټینګ او ورته نور مشهور لوبغاړي شامل دي. د افغانستان نوموتی کرکټر راشد خان ارمان هم اعلان وکړ چې خپل قیمتي موټر د دغه قربانیانو لپاره د خرڅلاو بازار ته وړاندې کوي. دغه موټر بیه $40,500 امریکایي ډالر ده، خو پیرودونکو د خرڅ لپاره ورته نهایي بیه $9,010 خیالي ده. راشد خان ارمان خپل موټر ته اشاره کړې او ویل دي چې هر شخص ته پر دغه پیسو د خوراک او څښاک لپاره څه واخیستل شي. د استرالیا کرکټ بورډ هم له راشد خان څخه نړۍ مننه وکړه چې په دغه پروسه کې ګډون وکړ. راشد خان د استرالیا په کورنۍ تجارتي لیګ سیالیو کې په 15 لوبو کې 19 وکټې ترلاسه کړې او په توپوهنه کې 116 منډې جوړې کړې، خو لوبډله یې د مخکې تګ څخه محرومه شوه. خو رابه شو اصلي کیسه ته چې آیا دغه موټر چې راشد خان دغه قربانیانو ته ډالۍ کړی دی آیا په رښتیا هم د راشد خان وکړه څنګه؟ د سپورت د برخې یو فعال ژورنالیست ابراهیم مومن په دې هکله پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ولیکل دغه خبرې دروغ دي چې دغه موټر د راشد خان وو. دغه موټر د اډیلاډ سټرایکرز لوبډلې دی چې د هغه له لوري د بولۍ مراسمو ته وړاندې شوی دی ترڅو د قربانیانو لپاره خرڅ کړل شي، خو تر اوسه پورې پوره حقیقت په دې هکله نه دی معلوم شوی. په دې هکله به نور معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. له تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پایه پورې وکړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر کړئ او همدارنګه زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.